بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. زه نجیب الله انجم د مروت ادبي جرګې یوټیوب چینل نه تاسو سره مخاطب یم. نن د هنګو ضلع کوټکا بالا کلي ته راغلي یو او دلته مو یو ډېر ښکلی شاعر موندلی ده. غواړم چې هغه تاسو سره خپل تعارف وکړي، هغې نه بعد تاسو سره خپل کلام شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو چې کوم خال ته چینل ته ګوري مه ټولو په خدمت کې سلامونه. تاسو ډېره مننه، ډېره مهرباني چې تاسو دلته ته راغلو او موږ سره همداسې ملاقات وشو. او ما نامه عتیق الرحمن ده، د ضلع هنګو کوټکي بالا کلي سره تعلق لرم. دا غزل ده. غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي. یو نه دوه نه بلا ډېر خلک پکار دي، خو د سر و ماله تیر خلک پکار دي. یو نه دوه نه بلا ډېر خلک پکار دي، خو د سر و ماله تیر خلک پکار دي. د جنگ غیږې نه د امن راخستل دي، د جنگ غیږې نه د امن راخستل دي. سو مخلصه سو دلیر خلک پکار دي. دا غزل ده. سترګې کړم پټې بیا خوبونو له تعبیر وباسم، زه کله کله د تیارو نه لمر تصویر وباسم. او د احساساتو شور له جال د خاموشۍ جوړوم، د احساساتو شور له جال د خاموشۍ جوړوم. بیا یې غزل لکه مصره مصره تعمیر وباسم. او د خپل وجود په حد و حال کې محبت ځایوم، د خپل وجود په حد و حال کې محبت ځایوم. زه نفرتونه د خپل ذات د خپل جاګیر وباسم. او په عاجزۍ کتره کتره د مستۍ تنده وجنم، په عاجزۍ کتره کتره د مستۍ تنده وجنم. داسې غرور د دایرو نه ځان حقیر وباسم. او ویلی نشمه که داسې نه که داسې وشي، ویلی نشمه که داسې نه که داسې وشي. عتیق حق نه لرم منه چې د تقدیر وباسم. دا یو غزل بل ده. د نن او د پرون کیسه څه داسې او څه داسې، د نن او د پرون کیسه څه داسې او څه داسې. بس دا مې د ژوندون کیسه څه داسې او څه داسې. زما د کیفیات به په لفظونو کې ګیر نشي، زما د کیفیات به په لفظونو کې ګیر نشي. د هوش او د جنون کیسه څه داسې او څه داسې. او راځه چې لا جوابه سوالونو جواب درکړم، راځه چې لا جوابه سوالونو جواب درکړم. ستا ورکه د لټون کیسه څه داسې او څه داسې. او په غره کې خاموشۍ د ماتولو اسباب څه وي، په غره کې خاموشۍ د ماتولو اسباب څه وي. شپېلۍ اواز د شپون کیسه څه داسې او څه داسې. د وهم د ګمان د اضطراب په مجموعه کې عتیقه د خلاصون کیسه څه داسې او څه داسې. دا یو بل رومني غزل ده چې رڼا یې د سپوږمۍ په مخ خوره واچوده وه، رڼا یې د سپوږمۍ په مخ خوره واچوده وه. هم ستورو ورته پام و نیمه شپه واچوده وه. او تار تار زلفې په مخ باندې خورې ورې پرتې وې، تار تار زلفې په مخ باندې خورې ورې پرتې وې. خبر نه یم په څه راته غوسه وه چې وده وه. او یو خواته ډیوه بله پتنګان ترېنه چاپېر وو، یو خواته ډیوه بله پتنګان ترېنه چاپېر وو. بل خواته د یار حسن سره لمبه وه چې وده وه. او په دواړه لاس یې مخ له مانه پټ کړلو په خوب کې، په دواړه لاس یې مخ له مانه پټ کړلو په خوب کې. خبر نه یم په سره نه خفه وه چې وده وه. او عتیق ګوته په خوله ورته حیران حیران کتل مې، څه داسې زړه راښکونکې ننداره وه چې وده وه.